سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې به په فورکس باندې خبرې وکړو چې فورکس څه شی دی څنګه له موږ سره کار کوي په دې کې څنګه کار کولی شو انشاءالله په دې ویډیو کې به مکمل فورکس تاسو ته در تشریح کړم نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پای وګورئ انشاءالله په دې کې به موږ تاسو فورکس وپېژنو څه شی دی څنګه کار کوي له موږ سره موږ تاسو څنګه پکې کار کولی شو څنګه ترې ګټه اخیستلی شو نو انشاءالله دغه ویډیو تاسو را سره تر پای پورې وګورئ زموږ چینل معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو فورکس باندې خبره کوو خو د هغې نه مخکې هغه ملګري چې هغوی په کرپټو کې تر اوسه نه پوهېږي نو د کرپټو د باینانس اړونده ما ابتدایي کوم درسونه چې دوی هغه جوړ کړي تاسو کولی شئ هغه وګورئ او د فورکس اړوند هم دا زموږ لومړی ویډیو ده یعنې د کورس په شکل سره به دا دوامداره روانې د فورکس اړوند به نورې ویډیوګانې هم راځي د فورکس ته به ما پلیلیست ته به راشئ پلیلیست کې به انشاءالله ما یو پلیلیست ورته جوړ کړی د فورکس لومړی ویډیو دویمه درېیمه نو په همدې ترتیب سره بیا تاسې دلته مخته تللی شئ خو اوس راځو فورکس ته چې فورکس څه شی دی له موږ سره څنګه کار کوي د دې یو څه ابتدایي معلومات چې کوم دي هغه ما راټول کړي دي نو په دې هیله چې تاسې په دې باندې پوه شئ که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پیدا شوه نو کولی شئ د همدې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله د هغې اړوند به زه تاسو ته ویډیو جوړم په لومړي سر کې موږ تاسو سره دی وټ از فورکس فورکس مارکیټ څه شی دی یا فورکس څه شی دی فورکس موږ سره یو نړیوال ایکسچینج دی چې په دې کې کرنسي موږ یو له بل سره ټریډ کوو یعنی فورکس یو نړیوال ایکسچینج دی چې په دې کې موږ تاسو کرنسي یا پیسې یو له بل سره ټریډ کوو لکه مثال په ډالرو باندې یورو اخلو په ډالر باندې پاونډ اخلو مطلب همدا فزیکي پیسې موږ تاسو په انلاین ډول سره څه کوو ټریډ کوو یعنی ټول مطلب دا شو چې په فورکس کې موږ تاسو همدا فزیکي پیسې چې کوم شتون لري لکه پاونډ شو یورو شو استرالین ډالر شو جاپاني ډالر شو نیوزیلینډي ډالر شو په دې باندې دغه چې دی په ډالر په واسطه باندې موږ په دې په پاونډ کې په یورو کې په دې کې موږ تاسو ټریډ کولی شو یعنی مطلب دا دی چې په فورکس کې موږ تاسو په فزیکي پیسو باندې ټریډ کولی شو صحیح ده د ډالر په واسطه باندې په فزیکي پیسو باندې موږ تاسو ټریډ کوو نو مطلب دا دی چې فورکس یو نړیوال ایکسچینج دی چې په دې کې موږ کرنسي یو له بل سره ټریډ کوو لکه څنګه چې موږ تاسو کرپټو کرنسي ټریډ کوو صحیح ده په همدې شکل سره موږ تاسو په ډالر باندې څه کوو یورو ټریډ کوو ډالر ټریډ کوو پاونډ ټریډ کوو یعنی د همدا فزیکي پیسې چې کوم شتون لري دا د ډالر په واسطه باندې موږ تاسو ټریډ کوو په دې کې ټریډینګ کوو راځو مخته نور موږ سره واټ از ټریډ ان فورکس په فورکس کې موږ تاسو په څه باندې ټریډ کولی شو صحیح شو فورکس کې موږ تاسو په یورو باندې ټریډ کولی شو جی پی پی یا پاونډ باندې ټریډ کولی شو یو ډي یعنی استرالین مطلب دا دی چې موږ تاسو په پیسو باندې ټریډ کولی شو په کومو پیسو باندې همدا فزیکي پیسې چې کومې موږ تاسو سره شتون لري په همدې باندې موږ تاسو ټریډ کولی شو لکه یورو دا پاونډ دی استرالین ډالر دی ورسره نیوزیلینډ ډالر دی جاپاني ډالر دی د یو اس ای یا د یو اس ډي ټي د امریکن ډالر په واسطه باندې موږ تاسو په دې کې شي کوو ټریډ کوو په یورو کې جی پی پی کې یو ډي کې دې کې موږ تاسو ټریډ کوو بل نمړی واټ از ټریډ ان فورکس فورکس کې موږ تاسو ټریډ کولی شو نمړی موږ تاسو پیسې ټریډ کولی شو پیسې لکه څه شی لکه یورو شو پاونډ شو دا موږ تاسو ټریډ کولی شو بل موږ سره میټلز دي میټلز کې مطلب موږ سره ګولډ او سیلور دي لکه سپین زر او سره زر هم موږ تاسو د ډالر په واسطه باندې څه کولی شو ټریډ کولی شو صحیح ده انرژیز دي انرژیز کې موږ سره آیل راځي ګیس راځي دا هم موږ تاسو ټریډ کولی شو ورسره کرپټو کرنسي هم ټریډ کولی شو لکه بی ټي سی ایکس آر پی دا هم موږ په فورکس کې ټریډ کولی شو صحیح ده یعنی مطلب دا دی چې فورکس مارکیټ موږ سره یو نړیوال ایکسچینج دی چې په دې کې موږ تاسو کرنسي همدا فزیکي پیسې چې دي یو له بل سره ټریډ کولی شو لکه یورو شو پاونډ شو دا موږ تاسو ډالر په واسطه باندې په دې کې موږ تاسو ټریډینګ کوو په یورو کې په پاونډ کې په دې باندې صحیح شو بل موږ سره د فورکس مارکیټ پلیئرز یعنی په فورکس مارکیټ کې د لوبغاړي یا پلیئر څوک دي صحیح ده نو موږ سره نومړی چې دي سوپر بانکس دي یعنی سوپر کوم بانکونه چې لکه سی آی ټی ای دا جی پی مورګن دی یو بی سی دا یو بی ایس دی یو بی ایس دی موږ سره اینډ امریکن بانکس یعنی د امریکا نور بانکونه موږ سره په دې کې کار کا بل موږ سره مختلف کمپنیز دي لکه فیسبوک دی اپل دی تسلا دا اینډ مور کمپنی یعنی مختلف کمپنیانې موږ تاسو سره په فورکس کې څه کوي هغه موږ تاسو سره ټریډ کوي یعنی هغوی دلته خپل ټریډینګ کوي
بل مونږ تاسو په خپل مونږ تاسو یو چې په دې کې مونږ تاسو ټریډینګ کوو لکه په ګولډ باندې یا په سرو زرو باندې ټریډ کوو یا په سیلور باندې کې د تاسو له چاورېدلی چې ما په فارکس په ګولډ باندې ټریډ وکړ نو دغه سره زر سپین زر باندې هم ټریډ کولی شو ورسره په یورو پاوند د شان باندې هم ټریډ کولی شو سیده پلیئرز مونږ تاسو دلته ټریډ کوو ورسره سوپر بانکونه دي ورسره کمپنیز دي چې په دې کې ټریډ کوي بل مونږ فارکس ویز کرپټو یعنی فارکس او کرپټو ترمنځ فرقونه به تاسو ته ګوري نمړی د کرپټو د فارکس ترمنځ نمړی فرق دا دی چې په فارکس کې مونږ تاسو په فزیکی پیسو باندې په انلاین ډول سره ټریډ کوو لکه مونږ تاسو فارکس کې لکه په یورو باندې مونږ تاسو ټریډ کوو نو مونږ تاسو په انلاین ډول سره په یورو باندې ټریډ کولی شو د یورو فزیکی پیسې دي خو مونږ پرې ټریډ په انلاین ډول سره کوو سیده خو کرپټو بیا مونږ تاسو کرپټو کرنسي کې په فیوچر کې چې کوم ټریډ مونږ تاسو کو نو مونږ په کرپټو باندې د کرپټو کرنسي په مختلفو کوینونو باندې ټریډ کو یعنی د کرپټو کرنسي کوینونه چې د بلاک چین په ټیکنالوژي باندې جوړ شوی دي سیده او فارکس کې چې مونږ تاسو کله په یورو باندې ټریډ کو د یورو د یو هیواد د یو ملک اسټ ته نو مونږ تاسو په دې باندې ټریډ کوو بل پکې عمده فرق دا دی چې فارکس کې والیوم زیات دی یعنی د پیسو حجم په فارکس مارکیټ کې زیات دی او د فارکس مارکیټ حرکات هم منظم دي یعنی منظم حرکتونه لري خو کرپټو والیوم کم دی حرکات تیز دي یعنی په کمزوري خبر راتلو سره هم کرپټو ډیر زیات ډاون او اپ راتللی شي یعنی ډیر زیات ښکته برکته شي کې یو کمزوري نیوز یعنی په خبرونو باندې کرپټو ډیر زیاته چلیږي که مطلب لکه ایلن ماسک چې یو ټویټ وکم کرپټو سره اپ ډاون راځي د کوین کوم کوین چې د غور سره اپ ډاون راځي یا د مشهور اشخاص چې د کرپټو اړوند کوم پوسټ وکا یا کوم لیکنه وکم یا کومي خبرې وکم نو په کرپټو کې ډیر زیات تغیرات راتلی شي اپ ډاون لکه بي ټي سي تاسو په خپل ولیده چې شپېته زره یو دم 40,000 ته راشي 40,000 نه یعنی شپېتو نه تر 49 پورې 50 پورې راشي لکه اوس چې په کوم حالات کې شتون لري نو مطلب دا شو چې فارکس مارکیټ کې مونږ تاسو سره د پیسې زیاتې دي یعنی د پیسو والیوم زیات دی په فارکس مارکیټ کې حرکات منظم دي خو د کرپټو والیوم یا د پیسو حجم کم دی حرکات ډیر تیز دي سیده نو مونږ د پاره ښه دا ده چې په ټریډینګ کې مونږ تاسو فارکس انتخاب کړو او د انویسټمنټ لپاره مونږ تاسو د پانګه چونې لپاره مونږ تاسو شی انتخاب کړو مونږ تاسو کرپټو کرنسي انتخاب کړو اوس وخت کرپټو کرنسي د انویسټمنټ لپاره بهترینه ځای دی که تاسو غواړئ پانګونه وکړئ د اوږد وخت لپاره یو کال لپاره شپږ میاشتو لپاره کنه تاسو نو اوس وخت کرپټو یو ښه ځای دی چې تاسو په کرپټو کې انویسټمنټ وکړئ خو په فارکس کې تاسو ټریډینګ کولی شئ ټریډینګ تاسو یورو سره کولی شئ پاوند سره کولی شئ تاسو ټریډینګ دا چې کله تاسو ټریډ وکړئ د دې حرکات منظم دي که چیرته تاسو په فارکس کې یو د دې ستراتیژي هم زده وي لکه تاسو پرایس اکشن زده وي یا می اس ام سی زده وي یا آی سی ټي تاسو زده وي نو آی سی ټي خو بیخي فوق العاده نتیجه په فارکس کې ورکوي یا اس ام سی ښه نتیجه ورکوي نو تاسو په فارکس په ټریډینګ کې تاسو ډیره فایده حاصلولی شئ او کرپټو کې بیا کرپټو تاسو د انویسټمنټ لپاره انتخاب کړئ زما په خپله باندې فارکس کې ټریډینګ کوم او په کرپټو کې انویسټمنټ کوم صحیح ده نو د هغه عمده فرقونه چې ما تاسو ته ویل که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه وه کولی شي کمنټ وکړي بل موږ لرو هاو ټو ټریډ فارکس په فارکس کې موږ تاسو څنګه ټریډ کولی شو تر ټولو لومړی به موږ تاسو یو بروکر انتخابو لکه څنګه چې موږ تاسو په کرپټو کرنسي کې یا په کرپټو ټریډینګ کې موږ تاسو باینانس انتخاب کړ په باینانس کې موږ تاسو اکاونټ جوړو بیا د داخل په باینانس کې موږ تاسو ټریډینګ کوو همداسې په فارکس کې هم موږ تاسو یو بروکر انتخابو په بروکر کې اکاونټ جوړو چې کله اکاونټ جوړ ک بیا په هغې کې موږ سره اکاونټ ټایپس راځي هغه به تاسو ته بیا خیم چې په بروکر کې موږ تاسو څنګه اکاونټ جوړولی شو صحیح ده هغه کوم بروکر باندې انتخاب کړو څنګه اکاونټ جوړ کړو اکاونټ ټایپ څه شی دی همدغه بروکر په میټا 5 یا په میټا 4 کې څنګه لاګین کړو دا مهمه موضوع ده دې ته موږ تاسو بله مهمه خبره ده چې فارکس ته موږ پیسو څنګه لیږلی شو او څنګه مطلب ډیپوزیټ او ویډرا څنګه کولی شو ډیپوزیټ او ویډرا چې دی موږ تاسو د کرپټو په واسطه کولی شو یعنې له باینانس له طریقه موږ تاسو کولی شو ډیپوزیټ هم وکړو او ویډرا هم وکړو یعنې دواړه موږ د کرپټو کرنسي له لارې کولی شو هم کولی شو بروکر ته یو اس ډي سینډ کړو له باینانس نه هم له بروکر نه کولی شو باینانس ته موږ تاسو کومه یو اس ډي چې لرو د یو اس ډي ټي په شکل باندې موږ تاسو هغه ډیپوزیټ او ویډرا وکړو په اسانۍ سره هغه مشکل نه هغه به تاسو زه ښیم بل موږ لرو آرډر ټایپس دي لکه څنګه چې موږ تاسو په کرپټو کرنسي کې لانګ او شارټ
لګو، یعنی کله لانګ پوزیشن نیسو کله شارټ نیسو. نو همداسې په فارکس کې هم موږ تاسې لانګ او شارټ نیولی شو. لکه موږ تاسې سره یورو ده، یورو زه لانګ نیسم کله چې د یورو قیمت پورته ځي زه ګټه کوم، چې ښکته راځي زه تاوان کوم. لکه همدا یورو ده ما شارټ ونیو، نو چې کله د یورو قیمت پورته ځي زه تاوان کوم، چې ښکته راځي زه ورسره ګټه کوم. یعنی په فارکس مارکیټ کې هم موږ تاسې شارټ او لانګ لګولی شو، لکه څنګه چې په کرپټو مارکیټ کې کوو، نو همداسې په فارکس کې هم شارټ او لانګ لګولی شو. صحیح ده. بل مونږ تاسو لپاره بله مهمه موضوع چې دا وین ټو بای اینډ سیل، کله مونږ تاسو بای تر سره کړو کله سیل تر سره کړو. یعنی مونږ تاسو چې کله په یو فارکس مارکیټ کې مطلب مونږ یورو کې لانګ پوزیشن نیسو یا بای کوو، نو مونږ تاسو باید یو دلیل ورته ولرو چې زه ولې بای کوم زه ولې سیل کوم. د دې لپاره تاسو ته څه مهم دي چې تاسو باید زده کړئ. لومړی فنډامنټل انالیسس دی. فنډامنټل انالیسس کې موږ سره څه راځي، د مطلب زه په یورو کې زه ټریډ کوم، د یورو په اړه زه خبر ګورم چې خبرونه شته نشته دی. نو فنډامنټل لپاره موږ فورکس فیوچر په نامه ویب سایټ دی، هغه نه موږ تاسو خبرونه استفاده کولی شو. دا چې په راتلونکي بیا ټول شیان ان شاء الله تاسو درخیم دی صرف ابتدایي معلومات چې تاسو درکم تر څو تاسو پوه شئ. نو موږ تاسو چې کله سیل یا بای تر سره کوو، نو موږ تاسو باید یو دلیل ولرو چې ولې زه بای تر سره کوم ولې زه سیل تر سره کوم. نو د دې لپاره به لومړی موږ تاسو فنډامنټل انالیسس کوو، له هغې بعد بیا موږ تاسو ټیکنیکل انالیسس کوو. ټیکنیکل انالیسس کې موږ تاسو سره دغه ټریډینګ ویو کې چارت جوړو، په چارت کې موږ تاسو سپورټ ان ریزسټنس جوړو، ورسره سپلای ان ډیمانډ جوړو، آرډر بلاکونه جوړو، لیکویډیټي د لیکویډیټي سواپ لیکویډیټي ټیک، نو دا شیان جوړو، ورسره بریک اپ سټرکچر ورسره جوړو، چینج اپ کړي. عموما موږ تاسو دا شیان جوړو ECMC دا ټول په ټیکنیکل انالیسس کې راځي. بل رائټ ټایم مطلب په صحیح وخت کې صحیح اسټ انتخابول، په صحیح وخت کې په صحیح اسټ باندې ټریډ کول. نو دا به ان شاء الله موږ تاسو راتلونکي کې دې باندې خبره کړو، صرف د ابتدایي معلومات تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ. بل موږ تاسو په فارکس کې شروع د څو پیسو کولی شئ، یعنی د هر څو پیسو تاسو شروع کولی شئ. هدا کل $10 وي 20 وي 50 تر هر څو پورې چې موږ تاسو ټریډ کولی شو. لرنینګ کی اف د سکسس، یعنی مطلب دا دی چې زده کړه د کامیابی یو کلی ده. تر څو چې تاسو زده کړه ولرئ نو تاسو دلته کامیابېدای شئ. که زده کړه تاسو فنډامنټل انالیسس او ټیکنیکل انالیسس ونه لرئ نو تاسو دلته نشئ کامیابېدای. که تاسو ټیکنیکل انالیسس ولرئ او فنډامنټل انالیسس ولرئ نو فارکس د ټریډینګ لپاره یو غوره ځای دی او ښه ځای دی. نو دا د فارکس په اړه ابتدایي معلومات، که کوم ملګرو سره بیا غوښتنه پوښتنې کوم ځای باندې پوه شوي نه اوسي نو کولی شئ د همدې ویډیو په کمنټ کې راڅخه وکړئ. انشاءالله زه راتلونکي ویډیوګانې نور هم جوړو، بیا بروکر څنګه انتخابو، بروکر کې اکاونټ څنګه جوړولی شو، ورسره په میټا 5 میټا 4 کې څنګه لاګ ان کېدای شو، په دې کې شارټ څنګه نیولی شو، لانګ څنګه نیولی شو. انشاءالله دا ویډیوګانې به په ترتیب سره ټولې راځي. صحیح ده. خو دا ابتدایي معلوماتو او په دې هیله چې تاسو پر پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم ملګری نو پوه شوی کولی شي د همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته نور معلومات درکوم. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ، نو نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم خبر شي. انشاءالله د فورکس اړونده به ټولې ویډیوګانې تاسو سره په همدې چینل کې زه شیر کوم. دا لومړی ویډیو، دویمه به راځي، درېیمه به راځي، څلورمه راځي، په ترتیب سره به انشاءالله ویډیوګانې راځي. ډېره زیاته مننه.